ژوند او زده کړه. د آبادی غږ. درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د کورنۍ لخوا اولادونو ته د سیلابونو د خطرونو په اړه معلومات نه ورکول خپل دوی او اولادونه یې له کومو ستونزو سره مخامخ کوي. ورپسې وګرځېدو، بالاخره چې تیاره خوره شوه، بالاخره موږ نشو کولی جسد د شپې پیدا کړو. د دغو ستونزو علتونه څه دي؟ کورنۍ په ځانګړې ډول میندې څنګه کولی شي خپل اولادونو ته د سیلاب له خطرونو خبرداری ورکړي او د دې کار ګټې به څه وي؟ د آبادی غږ د نن ورځې په خپرونه کې به د همدې پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. سیلاب یوه طبیعي پیښه ده چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړي ډول د ورښتونو په موسم کې د خلکو ژوند او مال له ګواښ سره مخ کوي. ماشومان او تنکي ځوانان چې د سیلاب له خطرونو بې خبره وي نو ډیر له ګواښ سره مخ کیږي. د سیلابونو له خطرونو څخه د پوهاوی نشتون د دې لامل کیږي چې دغه قشر ډیر زیانمن شي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي. په همدې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. عبدالولیاست ولایت غزنی ولسوالۍ زنخان کریای ماموش. بندونه نسته، مثلا چې اوبه وتړي، سیل په دې خاطر ډیر راځي. بل کال دلته زنخان کې ډیر ستونزې جوړې کړې، سرکول کلی ورته وایي، دلته ځمکې د خلکو خراب کړلې، ونې یې ووړلې، 3 ماشومان وړو، 3 سره دې وکورول، بیا مړه سولو. یو دغه د پاس درخان خیله د کلي ولو دا ووړ. زما نوم حسنیه ده، د قرهباغ مرسو کاکړ کلی نه. زموږ کلی چې دی دغه سیند نه ډېر لږ پاس دی، د ماما کور مې چې دی د سیند نه مخکې دی. موږ پوهېدلو چې سیل چې راځي ډېر خطرناک سیل دی چې راځي، او د هغې کورنۍ ته موږ وویلې چې دغه سیل راغلی دی، تاسو د خپل ځان وژغورئ. هغوی ټول د خپل ځان وژغورل او هغه ځای نه راغی، زموږ کلي خواته راغی. کله چې د خپل کورنۍ ولیدل چې ټول ایسته دي، یو زوی نسته ده، هغوی ویل چې یو نفر زموږ نسته او زموږ نه هېر سوی یو کور کې پاتې دی. کله چې موږ لاړو بیرته چې دغه ځان وژغورو، موږ ولیدل چې کور ټول هر شی ویسلی او دغه زوی ویسلی او دا ورک سوی دی، تر اوسه ژوندی مړی ورک سوی هېڅ پیدا کېږي نه. زما نوم هارون دی، موږ د ننګرهار ولایت ترخې ولسوالۍ. کله چې بارانونه زیات شي نو سیلابونه راځي. زموږ کلیوالې وړي دي. کله چې سیلاب راغی نو هغه تقریبا مازدیګر وخت و، نو هغې نه وروسته بیا موږ د کلي خلک، کورنۍ، فامیلي، زه خپله نو ورپسې وګرځېدو، بالاخره چې تیاره خوره شوه، بالاخره موږ نشو کولی جسد د شپې پیدا کړو. ټول خلک سرګردان او بیا تر هغه چې سهار شو رڼۍ را خوره شوه او سیلاب وچ شو. هغې نه بعد تقریبا 100 کیلومتره ښکته بل ولسوالۍ کې ښکته هلته هم جسد ورته پیدا کړو. دا چې جسد یې تیږو کې لګېدلی را لګېدلی او د پېژندلو وړ نه و، نو هغه ډېر یو سخته ورځ وه، ډېر په کړه او په سختۍ باندې پیدا کړه. واوریدل چې یو شمېر کسانو د سیلابونو له امله خپل څاروي، ځمکې او مالونه له لاسه ورکړي وو. ځینو نورو بیا په خواشینۍ سره د هغو ماشومانو یادونه وکړه چې د سیلاب د شدت له امله ورک شوي وو او د خلکو د ډیرو هڅو سربیره بیا هم نه و موندل شوي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی وو. خو دا چې د دغو ستونزو علتونه کوم دي، په اړه به یې د څو کسانو خبرو ته غوږ شو. نوم مې فرید الله، د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی. د مور او پلار بې پروایي ده. د یا د لیدلو دپاره لاړ چې اکثره په خراب ځای باندې ولاړې، سیل هغه کمر غوندې ونړئ، اوبو ته وغورځېږي، بې پروایي کوي، د خپل ځان په کیسه کې هم نه دغه اکثره ځوانان علت یې همدغه و چې بېخبري و، هغه خبر نه و چې دغه سیل راغلی ده او زموږ کورنۍ غواړي چې د دې کور نه وځي او هغه خبر نه و. کورنۍ هم خبر نه و چې زموږ زوی هماغه کور کې پاتې دی. کله چې هغه ولاړ بیرته چې هغه وګوري چې زوی مې وژغورم، د دې حالت نه کېدای شي چې سیل تر اوسه نه ویسه. هغه چې لاړ ولیدل چې کور او زوی ټول ویسلی دی. دغه ځای سیل راغی، شاګردان یا ماشومان چې سیل راځي خو هم سیل دپاره ځي چې ودی د سیل، او ځینې خلک ځي چې هغې ځای نه یو څه راوباسي، لکه ونې دي یا فرض مثال لرګي دي یا کوم شی په لاس راسي. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادی غږ خپرونه اورئ چې موضوع د سیلابونو له خطرونو خبرتیا یا خبرولو ته ځانګړې شوې ده.
که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ نو زموږ له همکارانو سره یې په دې شمیره شریک کړئ 00240 1501. ځینې کسان بېوزلي د دغو ستونزو اصلي لامل ګڼي ځکه دوی په سیلاب کې د راوړل شویو لرګیو د راټولولو لپاره یې ماشومان سیمې ته لیږلي وو. ځینو نورو بیا د سیل د راتلو په وخت کې له بېخبرۍ او بیړې یادونه وکړه ځکه د دوی بېخبري او بیړه د دې لامل شوې وه چې د کورنۍ غړي یې هیر او ترې پاتې شي. همدارنګه د ماشومانو او کورنیو د پوهې کچې کموالی او بې احتیاطي لکه د سیلاب په وخت کې نندارې ته ورتلل له هغو خطرناکو لاملونو څخه وو چې خلکو یې یادونه وکړه. اوس غواړو وپوهیږو چې کورنۍ په ځانګړې ډول میندې څنګه کولی شي خپلو اولادونو ته د سیلابونو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي او که یې د زیانونو په اړه وپوهوي نو ګټې به یې څه وي. په همدې اړه به لومړی د څو کسانو خبرو ته غوږ ونیسو، ورپسې زموږ همکارانو غرڅنۍ اصغري او محمد انور اندړ هم له څو کسانو سره خبرې کړې دي، په ګډه به یې واورو. محمد مصطفی د ننګرهار ولایت مور او پلار دغه ټکي په پام کې ونیسه چې چېرته چې سیلاب راشي په سیند کې نو د هغې سیل لیدو ته مزه کیدای شي تم پکې لاړ شي. یا مکتب کې ما سیلاب راغی نو ما چې ولې سیلاب دی نو زه لاړم مخامخ یا تپه وه نو هلته ودرېدلم. خلک ډېر مشرانو نو ما ویل دا ځای به په امن کې وي ځکه ماته مور او پلار ویلي وو نو زه هم لاړم هماغې تپې په سر خلکو سره ولاړ شوم چې تر څو دا سیلاب ختم شي. زه سیلاب نه بچ شوم. موږ پوهېږو چې دا ځای خطر ساحه دلته سیلابونه ډېر راځي. ورته مې ویلي دي چې کله سیلاب راغی اول خو په خپل کورونو کې پاتې شي او احیانا که څه مثلا پوهېږي چې سیلاب راځي نو په لوړ ځایو ته به ځئ، هغه ځایونو ته ځئ چې هغه لوړ او بل دغسې ځایونو ته به ځان رسوئ چې هلته ګڼه ګوڼه خلک چې احیانا که خدای نخواسته په دې ځای کې سیل راځي چې یو بل سره همکاري وکړي. او دا هم ورته ویلي دي چې کله مثلا سیلاب راځي د دې سیلاب دا تقریبا 100 متره 120 متره 80 متره دومره د ساحه پراخوالی لري. نو دوی ته هم ویلي د کوشش مه کوئ چې د دې منځ کې تیر شئ ځکه چې دا خو بیا په تا باندې اوبه راځي، تیږې راځي، خپې به دې خوږې شي یا مثلا اوبه ښویېږي او په تا به اوبه راشي اوبه به دې ویسي. نو ورته مې ویلي دي د تېرېدو کوشش مه کوئ، هماغه خپل ځای کې پاتې شئ تر هغې وخته پورې چې ښه صحیح دا اوبه وچې شي بیا به راتېر شي. هم د دغې لارښوونو علت ده چې الحمدلله زموږ ټول کورنۍ غړي اولادونه مې ورارګان خورین تر زامن دا ټول خوندي دي ځکه چې دوی دغه لارښوونې تعقیبوي. نوم دې څه ده؟ ډیوه منګل یم. ډیوه جان ستاسو په سیمه کې کوم وخت سیل راغلی او کورنۍ مخصوصا مور مو څه ډول تاسو پوه کړي یاست چې د سیل په وخت کې څه وکړل؟ اول مور مونږ پوه کړي وو چې سیلاب راځي باید مونږ څه وکړو، یعنی مونږ ته یې ویلي وو چې باید له کوره ووځو یا قیمتي شیان هم له ځان سره وباسو لکه پیسې زره یا څه شي او بعد له هغې نه باید مونږ یو جګ لوړ ځای ته لاړ شو چې هلته خپل ځان وژغورو. او یو 2 کاله مخکې چې زه یو چیرې تللی وم او بیرته چې کور ته راتلم چې زموږ په سیمه کې سیلاب راغلی و، زما هغه مور چې راته ویلي وو له هغه خبرې مې ټول په پام کې وې او هغه سیلاب مو چې ولیدو چې ټول ځایونه یې ړنګ کړي ول. بعد له هغې نه زه یو لوړ او جګ ځای ته لاړم تر څو ځان وساتم او کله چې سیلاب ختم شو بیرته د نورو په مرسته د هغه ځای نه راغلم. تاسو کوم راته وایي کوم ځای؟ محمد ایمل کاکړ یم، د کاکړو د کلي اوسیدونکی، قرهباغ ولسوالۍ مربوط کیږي. تاسو د یو پلار په حیث باندې چې ماشومان هم له کوره د باندې ځي یا مثلا په مال پسې ځي یا مثلا باغ ته ځي مال زراعت لپاره یا مکتب ته ځي یا همداسې نورو لوبو ته ځي، د وایي د باخبري لپاره څه کړي دي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي؟ زامنو ته د خپل اولادو ته د ماشومانو ته ورته وایو چې کله داسې هوا خړه سوله او باراني وه په اسمان کې تالنده وه یا نه خلک رعد و برق نو تاسو هغه سیند خواته چې کوم مخې د اوبو دي هغه ځایو ته مه ورځئ، د کوره وځئ مه کځئ، په هغه لارو باندې مه ورځئ. پاخه ځایونه چې جګ ځایونه دي چې هلته خطره د سیند او د اوبو نشته هغه ځایو به هغه لار باندې لاړ ته حتی چې زموږ یو مکتب دی چې هغه هم سیند خواته دی عملته چې هوا داسې کړکېچنه وي خرابه وي تالنده وي دوی ته وایي چې نن ورځ مکتب ته مه ځه په دې ورځ کې خاطر د دې چې خطره د مرګ ده. نن ورځ د مکتب او مکاتب هم همدغه هدایت خپل شاګردانو ته کوي چې هوا خرابه سوه رخصتوي. تاسو د یو مکتب مدیر مو یاست؟ بله. تاسو خپل شاګردانو ته څه هدایت کوئ؟ شاګردانو ته مو هدایت دا دی چې هوا خرابه وي او اوبه راځي، بعضې ځایونه تلیفونونه دي وسایل دي که نه چې هله سیل راکته سو بیا شاګردان د مکتب نه پرېږدو نه چې وځي تر هغې ساتو چې د دې سیند یا د دې سیل
حساب معلوم شي چې په کومه دی به پریدونه چې وځي یو ساعت نیم ساعت ساعت ځان سره کچیرته داسې معلومات ني صرف واخړی به شاګردان ته وایي چې ځونه کورو ته ورسوي سینغاړو ته مزه یا کوم ځای چې خطر د سوبو ده په غلار باندې زېما ځان محفوظ ورسوي کورته او کورت نام وځي ما ترغه پوری چې د سوبو سیستم معلوم شي چې سیل په کومه را روان دی او څنګه ځان وژغوري ورنه همدغه هدایت تاسو کړی دي تر اوسه پورې تاسو مثلا اولادونه یا شاوخوا کې نور څوک ماشومان متضرر شوي له سیلاب نه الحمدلله دغه کوم شی چې موږ شاګردان ته ویلي دي الحمدلله داسې هغه موږ نه لرو چې څوک وایي چې پلاني زوی وبو الحمدلله نه دی وړي یو شمېر کورنۍ خپل اولادونو ته معلومات ورکړي وو چې دوی څنګه کولای شي ترڅو د سیل په وخت کې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي او د سیل د راتلو په وخت کې د فلم بردارۍ او نندارې لپاره د سیند خواته ورنشي. همدارنګه د ښوونځي مدیر ایمل هم وویل چې په ښوونځي کې ماشومانو ته دا پوهاوی ورکول کیږي چې څنګه د سیلابونو د راتلو په وخت کې له ځانونو ساتنه وکړي او هغوی تر هغې په ښوونځي کې ساتل کیږي څو چې د سیلاب ګواښ نه وي ختم شوی. په همدې اړه د طبیعي پیښو او آفتونو د ملي ادارې کارپو متي الله احمد سای هم ځینو مهمو ټکو ته اشاره کوي. مسؤلیت په اول قدم کې د والدینو ده چې دوی خپل بچیانو ته مخکې له دې نه چې سیلاب واقع کیږي د سیلاب خطرات دوی ته تشریح کړي چې مکاتب ته دوی ځي یا دکان ته دوی ځي یا دوی د لوبو ځای ته ځي باید دغه مسیرونه دوی ته تشریح کړي چې تاسو څنګه ځئ په کومه لار ځئ حتی کیدای شي والدین له دوی سره تر غذای پورې د لوبو ځای ته مکتب ته یا دکان ته دوی سره لاړ شي عملاً ورته وایي چې په دغه لار لاړ شي بچو دغه لار چې دا دلته عبور دی وبو ده په دغه ځای کې تاسو عبور مرور مکوئ ځکه دلته خطرات زیات دي او همدارنګه دوی باید ایمني لارې ورته وروښيي چې دغه لارې تاسو ده عاجل شمیرې دی هغه باید خپل ماشومان ته تشریح کړي چې دغه عاجل شماره ده چې چیرته تاسو په وبو کې ګیر پاتې کیږي یا کومه لاره ساحه کې ضرورت کې تاسو دغه شمارې سره تماس ونیسئ او په بل قدم کې دوی د برق وسایلو سره له نور تاسیسات سره په کور کې چې دوی لري باید د ټول سره آشنا کړي چې په دغه تارو کې باید تاسو لاسونه وي دغه دستګاه د په دغه لاسونه وي برقي دستګاه ده او همدارنګه د سینمدار ځای کې لاسونه وي چې برق مونږ نيسي یا د سیلاب نورسته لرو منطقونه لغرونه له دشتونه له خړونه بعضي خزنده او غزنده حشرات دي یا مار یا لړم کې د سيزان سره د وبو کې انتقاليږي دوی ته زلل ورسي باید دوی ډیر متوجه دي خبر ته موسسه په وبو کې باید بدون لدینه چې په خو نه ورګړد نشي همدارنګه کوي چې دوی خپل والدین او خپل ماشومان ته نجات ورکړي له خطراتو. بېوزلي د عامه پوهاوي کموالی او د ماشومانو بې احتیاطي هغه اساسي لاملونه دي چې د سیلابونو خطرونه ماشومانو ته ډېروي. خو ځینې داسې کورنۍ هم وي چې په ساده ډول یې خپل اولادونه پوهولي وو ترڅو د سیلابونو د راتلو په وخت کې ځانونه خوندي کړي. د باران پر وخت د کورنیو څارنه او پوره چمتووالی لکه د خوندي لارو او ځایونو پیژندنې د خطرونو په کمولو کې ډېره مرسته کړې وه. له همدې امله ماشومانو ته د خطرونو په اړه پوهاوی ورکول او چمتووالی ډېر اړین دی. درنو اوریدونکو دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې زموږ همکار میراقا اعتبار لیکلې او ما سپوږمۍ مایار ژباړلې وه. که چیرې غواړئ زموږ دا او نورې ټولې ښوونیزې خپرونې ولولئ او یا یې هم واورئ نو زموږ له انټرنیټي پاڼې تجلی.af څخه لیدنه وکړئ. تر بلې خپرونې مو په لوی رب سپارم. فاطمه ته راشه دا مجله وګوره. شاینه هغه د لالو ماما خبره لتای څپټه دغه مجله ما ټوله ویلې ده. څه لالو ماما څوک دی؟ ولې ته د یوې ماڼۍ او زرو دریڅو خپرونه نه اورې؟ دا څنګه خپرونه ده؟ دا راډیویي خپرونه ده. لالو ماما خپلو میلمنو ته بېلابېلې دریڅې را پرانیزي. په دریڅو کې د هر شي په اړه ډېر ښه معلومات وي. یوه ماڼۍ او زر دریڅې